خالو ویسی خالو چې کوم وا زما چې دا تحصیل غازی کې ټولو نټف کمپټیشن چې کوم دی هغه زمون په ویسی خالو باندې و الحمدلله چې کوم ینګستران دي نو هغه ما سره ډېر ټچ دي نو دا هر سکیږي ګورې دا مهنت سره کیږي نو هغه کې ما باندې چې کوم دی 3 MPO لګی دا زمردان جیلم ما تیر کړی دی اتلس رځي د مور بلار عزت کوي او هغه نه علاوه چې کوم دی الله سره تعلق خپل خاصاته چې کوم تحصیل غازی دا نو داغه چې کوم دی ډیر یو ډاون پوزیشنو شروع پنامه در رب ذوالجلال چې ډیر زیات بخون کې او مهربان ذات تګرانو کتونکو او خغو اوریدونکو بیٹک ټي وي په شیشه ټولو کتونکو ته تا مهال زهر کله او په خیرالي وایم دا مهال مونږه موجود یو وی سي چیرمن خالو ګل ظهیر صاحب سره چې وی سي چیرمن هم د دغه سره سره ډیپټي جنرال سیکرټري یوث وینګ هغه پوسټ هم دی سره دی دای ته موږ خپل په دغه پروګرام کې هر کله وایو ګران شي چې تاسو بیټک ټي وي ته ټایم راکړو یو جهان مننه دغه سره موږ مختصر تپوسونه او تپوسونه هم به لرو نن زموږ پروګرام نه خلا ورکړی د وی سي چیرمن صاحب یو جهان مننه ټایم راکولو چیرمن صاحب زموږ پښتني ډېر زیاتې دي خو مختصر به چې کوم نن کوشش وکړو چې مختصر تاسو کوم مختصر جواب تاسو مونږ تراکې زمانو باندې پښتنه تاسو نه دا چې پونډمبي ځل تاسو الیکشن ته ودرېدئ او د خلکو ریسپانس چې کوم دی ماشاءالله تاسو خلکو چې کوم نامزد کړئ او تاسو الیکشن کې کامیابي ومونده دا راته ووایي پونډمبي ځل الیکشن ته راتلل او مقابله کول یو ټف ډیسیژن نو ستاسو دپاره ډیره مننه چې داسې خبره ده چې دلته خالو ویسی خالو چې کوم وا زما چې دا تحصیل غازی کې ټولو نټف کمپټیشن چې کوم دی هغه زمون په ویسی خالو باندې و او بل خبره پیله زلو زما لومبي ځل چې کوم دی زه ودرېدم دما عوام مال دور عزت راکو نو د دې راز دا دی چې بای زه الحمدلله چې کوم ینګستران دي نو هغه ما سره ډېر ټچ دي او دغه په وجه باندې زما فل سپورټ چې کوم دی هغه ینګسترانو کړی دی نیو الکان شي سور دي نو هغه الحمدلله ما سره ډېر کوپریټ کړی دی او دې سره سره چې کوم دی زمون خالو او د غازی چې کوم خلک دي نو دې کې خاص کر تاسو کو خیال کړئ نو دلته افغانانو پاتې کیږي نو افغانانو ما سره چې کوم دی د چونکې دغه ووټ خو نشته خو بهر لغی ما سره فاینانشلی او جانی چې کوم دی هغه ما سره منډه والده او دا غیم زه ډېر شکر گزار یم هغه نه علاوه چې کوم دی د خالو خلکو زه شکر گزار یم چې هغه مال دور عزت راکو نو دا هر سکیږي ګورې دا مهنت سره کیږي الحمدلله خالو د پاره بلکې تحصیل غازی د پاره زما قربانیان نمشته ولی چې د نمخ کې مونږه یو سټرایک کړو که خیالم کړي وابډه خلاف چې کوم دی نو هغه کې ما باندې چې کوم دی 3 MPO لګی دا زمردان جیلم ما تیر کړی دی اتلس رځي او بیا غي نه پس چې کوم دی 15 ورځې ما د ریپور جیلم تیر کړی دی د نه علاوه ما باندې چې کوم دی شیډول 4 لګیدلو نو دا ټولي قربانیان چې کوم دي دا صرف او صرف زما ینګسترانو لپاره او عوام لپاره دي نو دا غراض او الله تعالی چې کوم دي کې مال کامیابی راغلی او بل اړخ ته کوم دا هم تاسو کو تاسو نه پډیر کم ارسه کې تاسو یو نوم غټو یو پہچان تاسو ځان له جوړ کړو درته وي خپل کامیابی کریډټ چاته ورکوي چې هغه کم شخصیت احساس په ژوند کې چې تاسو چې کوم تاسو سره املا وتړله او تاسو سره څنګه پسنګ ولاړو او تاسو وایي چې د زما چې کوم زیاتره کامیابی کریډټ چې زغه شخصیت ته ورکوم ګورې چې زه خو به حیثیت مسلمان زما ایمان دی چې تاسو ښه کارونه کوئ تاسو مطلب د رشدارانو قدر کوئ د مور بلار عزت کوئ او هغه نه علاوه چې کوم دی الله سره تعلق خپل خاصاته نو دا د کامیابی یو راز دی نو بل خبره دا الله وی چې قران نه ثابت ده ګوره الله تعالی مونږ ته په قران کې دا وی چې بای تاسو زما مخلوق سره مینه وکي نو تاسو د مینې چې کوم دی زموار زما تاسو چې کوم سوره مطلب د تاسو ضرورت دي ته زما د مخلوق ضرورت پوره کا هغه سره مینه وکا او هغه نه علاوه چې کوم د ستاسو کوم ضرورت دي ان شاء الله هغه زما په ذمہ دي نو الله تعالی زد الله تعالی مخلوق سره خپل چې کوم عوام دی هغه سره الحمدلله زما کوشش دی چې سورخه کې دي شي سورخه غړه کې دي شي زغی سره خېګړه وکما او الله سره چې کوم دې ز تعلق ساتم او د الله سره چې کوم دې ز کاروبار وکم زما دا ایمان دی چې کوم خلک الله سره کاروبار کوي نو الله تعالی غي له عزتونه ور کوي
او دا ټول عزتونه او دا چې کوم زما کامیابیانې دي او دا एकदम چې کوم دی زه دوره وایرل شوم نو د دې راز چې کوم دی د الله سره چې کوم دی زما تعلق دی الحمدلله او زما د مور دواګانې دي او دین علاوه زه د عوامو چې کوم دی ما سره زما فیملی کې زما ماما زامن دي او لکه دا غي ما سره چې کوم دی ډیره مرسته وا او دین علاوه چې کوم دی نور زما ملګری داسې دي دا غي او خاص کر ګوره موږ دینه مخکې چې کوم دی وخت تیر کو مطلب سوشل ورک مونږ کړی دی نو دا ټیم چې کوم دی زمون چې کوم تحصیل غازی دا نو داغه چې کوم دی ډیر یو ډاون پوزیشن نو هغه لپاره موږ افورت کړو نو هغه په وجه باندې هغه سوشل میډیا په وجه باندې لکه چې کوم دی موږ بررالو او دا صرف او صرف زمون چې کوم نیت صفاو داغه چې کوم دی دا سیله ده او الله تعالی چې کوم دی هغه مسله موږ لراغلی خای بل هم پښتون د لرم درنه تاسو از چیرمن دلته کې ناسي خلکو ډیر عوام برازي تاسو سره خپل مسلو حل کولو لپاره سخت کاری چې حلقه کې زیات تر مسالې تاسو ته کمی مخې ته دي او اپروکسیمیټلی تقریبا چې اندازو لګو تاسو تقریبا 3 میاشتونه په دې سیټ ناسي نو خپل حلقې د لپاره هم سم وکړل او سو مخکې فیوچر کې تاسو سوچ چې تاسو به کوي خپل حلقې د لپاره دا څه چلې چې زمونږ 3 میاشتې تقریبا وشوي زمونږ د حلف نفس چې کوم دی ما حلف نمخ کې کارونه سٹارټ کړو الحمدلله او ما سره دې کې تعاون چې کوم دی زبید ایمان ټرست ما سره ډېر تعاون کړو اوس دا ټیم ز خپل د 3 میاشتو کارکردګي تاسو ته خو منو 3 میاشتو کې چې کوم دی ټول ناول چې کوم دی د زمونږ علاقې د لپاره ام پی ایس اف چې کوم دی فیصل زمان هغه زمونږ خالو د لپاره قبرستان 15 کناله 1 کروڑ 10 लाख रुपये هغه نه علاوه چې کوم دی کمیونټي سنټر چې کوم دی 30 लाख रुपये زمکه چې کوم دی هغه موږ دوا غستا هغه نه علاوه دا سوره خبرې چې دی دا تاسو ته کومه دا مکمل چې کوم دی دا یوټیلایز شوی دی نو هغه نه علاوه چې کوم دی غلو چې کوم پختګي وا مطلب دی کانګریټو نو هغه الحمدلله 20 लाख रुपये زموږ پہلا ټینډر هغه الحمدلله کمپلیټ شو هغه نه علاوه اوس چې کوم کار شروع دی نو هغه 50 लाख रुपये چې کوم دی فند دی هغه باندې چې کوم دی سلو پیزا غلې دی هغه به جوړ شي بیا موږ سره اوپن فند دی د ام پی ایس اف چې کوم دی هغه 50 लाख اوپن فند دی هغه نه علاوه چې کوم دی پبلک هیلث چې کوم دی موږ سره چې کوم فندونه دي او بو واټر سکیم واټر سپلای چې کوم سکیمونه دي نو دا لګبګ چې کوم دی 3.5 کروڑ روپو چې کوم کارونه دي دا خالو وی سی کې چې کوم دی په 3 میاشتو کې الحمدلله زمونږ ام پی ای سیف چې کوم دی زما په دغه باندې زه چونکه دا غي فوکل پرسن یم نو زما په وجه باندې هغه لکه هغه ته وجه څه ده چې بس عوام د لپاره خدمت دي او زمونږ منډه وا او هغه چې کوم دی دا کارونه موږ وکړل دي الحمدلله اوس پورې زما چې تحصیل غازی سے چې آل پاکستان کې به دوره کارونه نه شي په 3 میاشتو کې چې کوم دی ولې چې چیرمن چې کوم دی او تحصیل چیرمن د هغه سره 5.6 کروڑ روپو هغه سره چې کوم دی فند دي نو فندونه خلا زموږ نشته خو بهرال ما سره چې ام پی ایس او جهازونو والا ګروپ چې کوم دی هغه صورت تعاون کړی دی نو دا غي په وجه باندې 3.5 کروڑ روپو کارونه چې زموږ الحمدلله کمپلیټ کېدو والي دي خاجي دلته کې پښتنه دا هم لرم درنه فند حواله سره بیا راشو خبره تریو کو چونکه اوس په مرکز کې تاسو حکومت نشته صوبه کې حکومت ته پی ټی آی سره تاسو تعلق ساتي فند د وجه به هم تاسو ډیر زیات مسایل چې کوم حلقي مسلې دی هغه ولاړې ویول چې فند نشته مخه ته دغه حواله سره تاسو ویل غواړي ګوره یز چې کمی پارټي سره ما نو هغه مطلب د زه لوکل سطح باندې خو ما ته هیڅ مسله نشته خو زما کوشش دا دی چې بای زه چونکه د یوت وینګ هزاره ریجن چې کوم دی جنرال سیکرټری ما ډیپټي نو زه عوام د لپاره چې کوم زموږ ینګستران دي هغه د لپاره زما کوشش دی چې بای ز سپورتس لیول باندې او خې اکټیویټیز چې کوم دي هغه لپاره به ان شاء الله زموږ میټینګ زباغیز نه مطالبه کوم از سی ام صاحب نو چې کوم دي هغه سره زمانګه ان شاء الله ډیر زر چې کوم دي میټینګ دي نو هغه کې بزاغې نه مطالبه کوم چې به زموږ هزاره ریجن چې کوم دي دا ینګستران چې کوم دي د لپاره چې کوم دي خاص پیکیج چې هغه زرا ولما او دی لروړم او دی ته چې کوم دي زه دی کې یوټیلایز کوم ان شاء الله زما کوشش دا دی چې سوره ینګستران مانه مستفید کې دي شي فائدہ غستې شي مانه دیوالي نو د لپاره ان شاء الله زموږ سی ام سره میټینګ دی نو زه امید لرم چې ان شاء الله غي به موږ سره تعاون کوي اوس سرجی بل وخت ته تاسو دا هم کوم اوس چې موجوده حال کې به تاسو لیدلې وي ډرګز مافیا ډیر زیات شو ډرګ سمګلینګ ډیر زیات شو آیس نشره وته قسمه قسم نور نشره وته او ډیر ینګستر چې کم دینه په دې کې ککړ دي
دغه حواله سره چونکه تاسو سره عہده ده ډیپټي جنرال سیکرټري هم یی تاسو یوث وینګ نو تاسو څه اقدام دي دغه روکتام لپاره خپل تاثرات سره شریک کړئ. دا چې چلې چې زه خو خالو سطح باندې خو ما کار شروع کړی دی الحمدلله او زه کوشش کوم چې بھائی تحصیل غازی په لیول باندې د کمیټیانې زه دغه کما خالو زه چې چونکه د خالو وی سی چیرمن یم نو ما خالو کې یو کمیټي جوړ کړې ده 15 رکنی کمیټي دا 15 کسانو نو هغه دا کار شروع دی الحمدلله تقریبا یو شل ورځې 15 ورځې کېږي چې ما په دې باندې کار شروع کړی دی د کې ما 15 رکنی چې کومه کمیټي ما جوړ کړې ده نو هغه ما تانی نه باقاعده رجسټر کړی دي او زما ډي پی او صاحب سره په دې باندې میټینګ هم شوې ده او هغه ما سره د فل سپورټ چې کوم دی الحمدلله هغه کوي او مخې تم چې کوم دی هغه ماته چې بھائی ستا فل سپورټ کوم نو اوس زما کوشش دا دی چې بھائی کم 15 رکنی زموږ ټیم جوړ شوی دی نو هغه ټیم چې کوم دی الحمدلله ډېره ښه کارکردګي ده هغه چې کوم دی روکتام په سلسله کې چې کوم دی څه کسان مونږه نیولي دي تانې ته ورکړي دي او دین علاوه چې کوم دی علاقه باندې ما هغه 15 کسانو کې 15 کسان داسې ساتلي دي چې کوم هغه تماویل چې بھائی غلط سړی بدلته په محله کې یا په کلی کې چې کوم دی تاسو نه پرېږدئ نو هغه د لپاره چې کوم دی ما 15 کسانو ډیوټي لګولې ده باقاعده هغه په غلو کې محلو کې ګرځي دا غي دا ډیوټي ده نو سحر نه تر مخامه پورې دا غي دا ډیوټي دا غي ګرځي او هغه چې کوم دی سوره د بهر نه چې کوم سپلایرز راځي نو هغه باندې دا غي نظر دی ان شاء الله پولیس هم سره تعاون کوي نو ان شاء الله زه امید لرم چې بھائی کومه کمیټي موږ جوړ کړې ده وی سی خالو باندې نو اول چې دلته نه کامیاب شم ان شاء الله نو بیا باز تحصیل کې دا ټول کارونه چې کوم دی یوټیلایز کوم ان شاء الله. ډیره مهرباني چیرمن صاحب تاسو موږ له ټیم راکو بیټک ټي وي په شیشه تاسو موږ نن ټیم راکو بیټک ټي وي له موږ تاسو یو جهان مننه ګرانو کتونکو د خبرونه دغه ځای کې راغونډوم ان شاء الله بل خبرونه کې به بیا ملاويږو تر هغه پورې شان تاسو ټول نه غواړي اجازه په لوی خدای مسپارم د الله پامان.